شنې د دیدینا اختره نور در باندې سکړم خود یار قبر ته به یوسم سره ګلونه اختر ته څنګه سیګار وکړم یار به په ګور کې مروان رازې بشینا خلک عیدګاه په لور روان شول ګریوان شنیدلی زه د یار قبر ته ځمه اختر امر په مونږه حق دی خو د ځوانۍ مرګ د زړه ځاور زیاتوینه اختر یار خو مې شهید شو سپینې جنډې د شهادت ورته راوړمه اختره زه نه خبر نه وم چې وزیر ګل اشنا مې تور لغت ته ځینه اختره یار مې بارور دی قبر ته ناست یمه اواز نه راکوینه وازره تورې خاورې ماشې ګل د جنت شي چې د حورې بویوینه مور جانې زه درنه روان یم مرګی ظالم شو تورو خاورو ته مې وړینه مخلوق لګیر ته پرېږدی غفور ګایلې چې لږ وکړم دیدنونه مور جانې مخ مې نن وګوره آخري وخت دی د نابان وطن ته ځمه مخ ته مې سم کتلی نه خپل خپلوان راغلل جنازه پورته کوینه واړه جهان راباندې تنګ دی د ګل ښکلی یار مې تور لته وړینه قبر ته راشه راته جاړه په ژوندانه خو مې ډېر ښه تېر مو وختونه غفور ګایل به دا دعا کړم الله دې مونږ په دنیا نه غمجن کوي ګرانو او درنو مینوالو دا د غمجن مصرو دپاره په ډېره مینه فرمایش کړی دی لکه هر یو ګرانو محترم جناب محمد امین ثاقب ساحر او وړوکی محمد حسنین په اواز دی د ډېر محترم جناب محمد یاسین ماشوم وفادار شعر د ډېر ګران او محترم جناب عبدالغفور ګایله والسلام